السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، نن موږ درته د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې د سی توري کې د سور موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. سی، سور، سور. سور د کال دویمه میاشت ده. سور د کال دویمه میاشت ده. سور ته د غوایي میاشت هم وایي. سور ته د غوایي میاشت هم وایي. د سور په میاشت کې پسرلی وي. د سور په میاشت کې پسرلی وي. په سور کې رنګارنګ ګلان شنه کیږي. په سور کې رنګارنګ ګلان شنه کیږي. موږ د سور په میاشت کې بیلابیلو ځایونو ته چکر وهو. موږ د سور په میاشت کې بیلابیلو ځایونو ته چکر وهو. ګرانو زده کوونکو، اوس به درته په متن کې سخت لغاتونه وژباړو. لغات معنا. لغات معنا: پسرلی د کال لومړی موسم. پسرلی د کال لومړی موسم. رنګارنګ، ډول ډول. رنګارنګ، ډول ډول. پیدا شوی، زیږېدلی. پیدا شوی، زیږېدلی. کورنۍ دنده. کورنۍ دنده. د سی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د سی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، ما درته 4 کلمې یا لغاتونه راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په شکل ولیکمه. نورې 3 به بیا تاسو په خپلو کورونو کې د تورو په شکل ولیکئ. ثواب. سی، واو، الاف، ب. دا چې کله سره یو ځای کړو ثواب ترې جوړیږي. ثواب. سی، واو، الف، ب. نور 3 کلمې به تاسو په خپلو کورونو کې د تورو په شکل ولیکئ. ثانیه، مثال، سور. دوهمه برخه: د سی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د سی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، ما درته 4 کلمې د تورو یا حروفو په شکل راوړي دي. یوه به زه درته د کلمې په بڼه ولیکم، نور به بیا تاسو خپله د کلمې یا لغات په بڼه ولیکئ. ب، ه، س. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو بحث ترې جوړیږي. ب، ه، س. دا توري کله چې سره یو ځای کړو بحث ترې جوړیږي. نور 3 کلمې چې د تورو په شکل لیکل سوي دي دا به تاسو د کلمې په شکل ولیکئ. ثواب، ثمر، ثنا. ثواب، ثمر، ثنا. ګرانو زده کوونکو، نن مو درته د سی توري کې د سور موضوع راوړې وه. لومړی مو درته موضوع تشریح کړه، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په متن کې سختو درته وژباړل، او همدارنګه 4 کلمې مو درته راوړې وې چې لومړی ما درته د تورو په شکل ولیکله، نوره مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. نو ورپسې مو بیا 4 کلمې د تورو په شکل راوړې وې. لومړی ما درته د لغات یا کلمې په بڼه ولیکله، نورې مې تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. ګرانو زده کوونکو، د سور موضوع تاسو په خپلو کورونو کې د ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولی سئ لیک او لوست زده کړئ.